د دې نظم عنوان دی پرتوغاښ. د شپې 11 بجې خواله غلې راغله. ما ورته وکتل او ځان مې پې نانګاره کړلو، ولې چې 10 روپۍ مې جیب کې اډو ماتې نه وې. خو دا د زړه نه ډېره تنګه ونږدې شوه راته. زه د میز یو طرف ته ناست وم، اخبار مې کتو. دا د میز بل طرف ته راغله او کږه ودرېده. ما د اخبار د پاڼو لاندې ورته بیا وکتل. رنګ یې وهلی او بېدمه ښکارېده غریبه. په سرکو شونډو یې هسې رپندی راغلی لکه چې پاڼې د ګلاب د هوا مخکې رپي. زه د ډېر وخت نه دا سپېره ښکلې جینۍ پېژنم چې 10 روپۍ واخلي سړي له پرتوغاښ ورکوي. زړه مې ډېر کلک که چې په دې څه غم غرض ونه کم، ځکه مې سترګې د اخبار په پاڼو خښې کړلې. د ځان سره مې ووې څو به وي ولاړه راته، اخر به ستړي شي او دا به په ستنه لاړه شي. خو دې په زړه کې اوس دارنګې قسم خوړلی چې به زما د خوا نه بل طرف ته لاړه نه شي. اخر په وچو سرکو شونډو یې څه داسې ووې، 10 روپۍ راکه پرتوغاښ زما نه واخله که نه. چې دا خبره یې کوله نو راغونډه شوله. د زړه درزا یې د سینې نه لوپټې له راغله. چې دا خبره یې کوله نو راغونډه شوله. د زړه درزا یې د سینې نه لوپټې له راغله. معصوم نظر یې لکه سوال زما لیمه ته راغی. ټوله غوږ شوله چې زه به څه جواب ورکوم. ما ورته وویې نادانې ورکوټې جینۍ، تا ته ښه پته ده چې شوق د پرتوغاښ نه لرم، خو چې د شپې 11-12 بجې تا ته ګورم، ستا بېوسۍ ته ګورم، ستا د زړه درزا ته ګورم، ستا د دې وچو سرکو شونډو په خاطر مې قسم. زما د زړه درزا ګوګل کې زلزله راولي. ستا بېوسي که د دې خپل قام بې حسي وژاړم چې د زردار ښه پیغله لور کلب کې ډانسونه کوي، په موسیقۍ او په شرابو شوګیره تېروي، د بوای فرینډ سره په ډېره مینه شپه تېروي. خو د غریب لور چې ورکوټې وي لا پیغله نه وي، هغه په نیمه شپه هوټل کې پرتوغاښ خرڅوي او بیا نغله د پرتوغاښ یې په سکونډارو کې وړي چې پیغلتوب ناګاهو پې پیغلتوب راولي. دغه احساس مې لکه اور په تن بدن چوکه شي. د بغاوت لمبه مې پورته ککرۍ نه وځي، خو ځان له سوځمه والله چې هېڅ کولی نه شم. د قام زلمي مې په شاروخ او په قطرین مړه دي چې کم ژوندي دي د کرکټ نشه په سر کې لري. دوی د سپېڅلي بغاوت له خونده څه خبر دي. یوازې زه د هغه خلکو علاج څنګه وکم چې ټول وطن د خپل پلار نیکه دوتر ګڼلی، چې د انسانیت پورې ټټوبې کوي، چې د بېوسو په غربت پورې ټټوبې کوي. دومره به وکم چې دا خپله عیسه اور وژنمه، که ماتې نه وي په هوټل کې سلګونې ماتوم. زما غریبې په ما ګرانې خو ارزانې لورې، زما غریبې په ما ګرانې خو ارزانې لورې، ستا نه په 10 روپۍ نن بیا یو پرتوغاښ اخلمه. مورا نظم دی چې مجبوري. ما چې کوم یو ښکلي ته بس دومره ویلي دي، زه په تا مین یم، خدای خبر چې ولې بیا ما ته راکتی نه شي، خواله مې راتلی نه شي. هغه یې لا څه کوي چېرته چې د لرې نه ما په لاره وویني، لاره هم بدله کړي. هېڅ کولی نه شمه، هسې مې خپل زړه وخوړ. دا خو به هر څوک مني، ژوند د تجربو نچوړ. زه چې ټکنی شومه چل مې د یارۍ زده که، اوس چې مې کم ښکلی هم کله زړه ته پرېوځي، داسې ورته نه وایم تا باندې مین یمه، بل ښکلی وروښایم. دغه سوال ترې وکمه، یخانه په خدای به شي، یخانه په تا به شي. لاړ شه ورته ووایه مري صادق په تا پسې، بیا سحر ماښام دیدن وي د ګلندام دیدن. ما له خبر وړي راوړي ګل ګل پسرلي راوړي، هره ورځ پیرې کوي ښې اوږدې کیسې کوي. حال د هغه بل ښکلي اورمه له خپل ښکلي، حال د هغه بل ښکلي
اورم له خپل ښکلې مجبورۍ زما ښکلی رنګ راوړی دی یار مې ریبار کړی دی نظم فرمایش د موټر ډیر دی نو زما خو دا خیال دی چې زه بل نظم تاسو ته ووایم د دې